په یاد ولره چې د ژوند په سختو حالاتو کې تا سره هر خندېدونکی انسان ستا مخلص او همدرد نه دی. له استثنا پرته ډیری یې رهګذر او د مطلب اړیکې وي. ښه به دا وي چې خپله د مشکلاتو پر وړاندې د جنګېدلو هنر زده کړي. په سمه او حقه لار باندې تلونکو انسانانو ژوند هیڅوک نشي خرابولی. ستونزې به ورته پیدا کړي خو بریا به همیش د حق پالونکو وي. په یاد ولره چې د دنیا ژوند د امتحانونو کور دی. دلته خلکو د سکون او مادیاتو په لټه کې خپل ټول ژوند نارامه کړی دی. د الله او د هغه د رسول د اطاعت پرته په بل هیڅ شي کې ارامتیا نشته. په یاد ولره چې الله تعالی د هر چیرته په هر حالت کې ویني او همیش د ساتونکی دی. مطیع، فرمانبردار او صالح بنده اوسه، ځکه الله تعالی غافل بندگان یوازې پرېږدي او هیروي. په یاد ولره چې انسانان له ګناه او خطاو نه خالي نه دي او که بې عیبه دوست لټوي یوازې پاتې کېږي. لوی زړه ولره او خاص د الله تعالی لپاره یې وبخه. ژبه هډوکی نه لري خو دومره کلکه او قوي ده چې زړونه ډېر سخت ماتوي. خپلې ژبې او لهجې سره ډېر پام کوه. کله کله ځینې کسان درنه بې دلیله لاس واخلي او یوازې دې پرېږدي. ډېر مه پسې خفه کېږه. جدایي هغه وخت شاید ستا ته سخته تمامه شي خو یو وخت بیا پوه شي چې د الله تعالی هیڅ کار بې حکمته نه و. ژوند لنډ نه دی. مشکل دا دی چې موږ ژوند ډېر وروسته شروع کوو. ژوند بدرنګه هم نه دی. مشکل دا دی چې موږ د خپلو ګناهونو او سرکشیو په وجې باندې بدرنګه کړی دی. د نیمې لارې او کمسلو خلکو مثال د عکس په شان دی. څومره چې یې رانږدې کړي هماغومره خپل اصلیت او کیفیت له لاسه ورکوي. ځان ترې لرې وساتئ او هیڅکله د خپل رزق په اړه د سبا په اړه فکر او اندېښنه مه کوه. ستا د تیر حال او راتلونکي ژوند رب یوازې همغه الله تعالی دی چې ته او دا ټول کائنات یې تر امر لاندې دي. د هوا مرغان، په ځمکه تیت او خواره حیوانات سهار وږي نس په دې امید راوځي چې الله جل جلاله د دوی رزق ټاکلی او حتما به یې ورسوي. نو ډاډه اوسه او د رزاق ذات په فیصلو کلک باور ولره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.